د پاکستان موجوده صدر اعظم انوارالحق بې غیرته کاکړ ورته نه ویم د هغه فامیل اوس هم په انګلینډ په کوم ښار کې ژوند کوي دا موږ افغانانو ته معلومات دي. زه په دغه شي باندې غږېږم چې څومره پښتانه افغانان د ښکته وطن په انګلینډ یا په نورو ملکونو کې د افغاني په نوم باندې فنا اخیستې د فامیلونه یې راوستي دي. په دغې د سره اخره کې خبرې کوم، خو زه تاسې ته وایم د ښکته پښتنو وطن افغانانو پښتنو ورونو افغانان خپل وطن ته ځي، هېڅ مشکل نشته، خو زه تاسې ته وایم چې په ډېر عزت سره ډېر په احترام سره یې رخصت کوي. ګورئ زموږ او ستاسې پښتانه چې خپل دشمن هم کور ته راشي که نه د هغې هم عزت کوي، نو دا خو ستاسې خپل ورونه دی، دا خو یهودان نه دي که نه. اوس هم یهودان زموږ سره مسلمانانو سره دا قص لري چې کله دې د مدینې نه واته نو هغه چې واته قسم یې خوړی چې تاسې سره به موږ ګورو مسلمانانو. موږ ستاسې مسلمانان ورونه یو. بل پاکستان چې دی تاسې سره پاکستان مثال ما مخکې درکړی، پاکستان ستاسې نه دی ورونو، پاکستان د امریکې د برطانیه پراپرټي ده، پنجاب ته یې ورکړې. یو چوکیدار هیڅکله دا نشي کولی چې هغه د یو بنګلې چوکیداري کوي او هغه د بنګلې فیصله وکړي او هغه د بنګلې مالک وي. تاسې خپل ځان نشئ ګټلی، تاسې خپل په سوات کې کوم عمل وکړو، په وزیرستان باندې افسوله تیاره باندې بمباري وکړه، تاسې خو دې پاک ته زنده‌باد ویلي. آیا تاسې ته انصاف درکړی شو؟ انصاف درته میلاو شو؟ ستاسې ځوانان ورک دي. عمران خان یې دله په محبس کې اچولی، نواز شریف د بدماش غونډه کې بار ګرځي. د عمران خان د خولې دغه ده انټرویو ده پرته ده په نیټ باندې چې 350 د پی ټي آی ښځې وړي دي د پاکستاني ریاست. دا اوس دا کال نیم کېږي او داسې په زرهاو ښځې ورکې دي، ځوانان ورک دي، سپین ږیري ورک دي، دلته ویډیوګانې موجود دي. نو تاسې مهرباني وکړئ موږ ته دا مه وایئ چې تاسې نفرتونه خوروئ او دا دی واغه دی. په هغه صورت کې ستا خبره صحیح وه چې تا خپل ځان ګټلی شو، ته د پاکستان مالک وي یا دا پاکستان ستا په لاس کې و. دا خو پاکستان خو د خدای او د رسول نه مني، دغه ریاست دغه آیسای د خدای او د رسول خبره نه مني، صرف د امریکې خبره مني چې امریکې وایټ هاوس ته چې شی ووایي د کفارو د یهودانو د نسوارو خبره مني. نو ته ولې ځان ستړی کوې؟ ته دم ته راځې په مقابل کې چې په تورخم کې یو ویډیو یو افغان وکړي د پاکستان په حمایت کې یو خبره وکړي، ته هماغه راوالې هغه نه ویډیوګانې ته نه ګورې چې دا مهاجرو افغانانو سره کم عمل کېږي. نو تاسې زموږ نه خلاص اوسئ، تاسې زموږ مخه مه نیسئ، ما تاسې ویډیوګانې جوړوئ، ما تاسې په افغانانو احسان کوئ، تاسې په سعودي او په یو بل ځای کې ناست اوسئ راځئ په افغانانو باندې احسان کوئ چې تاسې نفرتونه خوروئ او ستاسې نفرتونو د وجې دا حالت دی. ته خو نفرتونه نه خوروې، ولې عمران خان په جیل کې پروت دی؟ ولې ستا خویندې میندې اوچتې کړي؟ ولې ستا ځوانان تر ننه پورې ورک دي؟ دا خبره پرېږدئ، تاسې خپل ځان نشئ ګټلی، موږ به څه وګټئ؟ خو تاسې نه زموږ فقط دغه یو ګیله ده او دغه هم درته یو درخواست دی چې دغه افغانان په خیرت سره رخصت کوي او انشاءالله زموږ دشمني چې دا موږ اسرائیل سره دومره دشمني نه کوو، اسرائیل ریاست سره څومره دشمني چې موږ د پاکستان ریاست سره لرو، موږ افغانانو موږ دا فیصله کړې ده. او کوم افغان پښتون چې ځان ته افغان او پښتون وي او د پاکستان ریاست سره د اسرائیل نه بدترینه دشمني ونه لري، هغه بالکل حرامي دی، هغه د بالکل د خپل مور او پلار نه دی پیدا. باقي موږ تاسې ته وایو چې ستاسې په دغه په خبرو په وجه باندې چې تاسې په سعودي او په یو په بل ځای کې ناست اوسئ ویډیوګانې جوړوئ، دغه پښتنو ته چې دلته اروپا ته راغلي دي افغاني کیسونه ورکړي، ما ته معلومات یا نو ډېرو افغانانو ته د نوښار، د چارسدي، د مردان، د صوابۍ، د ملکان، د باجوړ، د دیر، د سوات، د وزیرستان، یعنې څومره دغه پښتانه چې ښکته وطن دي په زرهاو دلته په یوروپ کې اوسېږي، په ایټالیا کې، په فرانسه کې، په جرمني کې، په لندن کې، په هر ځای کې افغاني کیسونه ورکړي. هېڅ مشکل نشته، زموږ ورونه دي، افغانان دي افغانان که ورکړي د افغاني کیس باندې موږ هېڅ مشکل ورسره نه لرو. خو خدای ته وګورئ تاسې خولې بندې کړئ، دلته په زرهاو فامیلونه اوسېږي د هغه پښتنو چې د ښکته وطن دي په افغاني کیسونو باندې دلته کیسونه ورکړي، پاسپورټونه یې اخیستي دي.
ته په ما باندې احسان کې د پاکستان پر د پنجابي دهشتګر ریاست احسان په ما کې چې 50 کال زه وجلم تباه کړم برباد کړم نو خبره دار ده د دې انوار الحق کاکړ وته زبیام نه بے غیرت کاکړ درانه خلک دي د فامیل په یو خار کې ژوند کېدل د انګلستان کې اوس هم دلته فامیل پروت زه نه غواړم چې ډېر ډیټیل ته لاړ شم ځکه دغه فامیل دومره ګناه خو نه ده کړې ګناه خو دغه بې غیرته رزیل چې دغه د پنجاب او د امریکې غلام دی چې افغانان سره څه وکړه ده کړې ده نو موږ دغه خلک ټارګټ کوو خدای ته وګورئ خولې بندې کوي تاسې نه افغانانو سره کومک کولی شئ نه د پاکستان جبر ایسارولی شي چې خپله مظلوم هستئ خپله غلامان هستئ خپله په خپل ګریوان کې سوچ کې ما ته ډېرو افغانانو ما سره تماس نیولی زموږ دلته ګروپونه دي او دا ویلي چې پلانې د ښکته وطن دی په افغاني کسانې راغلی بستانې په ایټالیا کې دی په فرانسه کې دی ما ټولو ته دا خبره ده چې دغه زموږ ورونه دي دې سره موږ هېڅ مشکل نه لرو زموږ مشکل چې دی د پاکستان ریاست سره دی نو لطفا تاسې نه یو غوښتنه دا ده چې دغه افغانان پښتانه په قدر په عزت سره احترام سره افغانستان ته رخصت کوي دا زموږ ستاسې د پلار نیکونو نه دا شی پاتې دی د دې پنجابي ریاست په دغه چکر کې مه راځئ چې تاسې وروره دغه بې عزته کوي سامانونه ترې ارزانه والی او دلته ورپسې ویډیوګانې ډکې کوي چې لاړه او موږ ورته شپې ورکړي موږ ورته ورځې ورکړي کوم پښتانه چې د مخ کته دي د ولس په سطحه زموږ هېڅ دښمني نشته زموږ دښمني د دغه رزیل بې غیرته غلام پاکستان ریاست سره ده او تر مرګ په ورځې پورې به دوی سره موږ دښمني پرېنږدو موږ خپل وصیت خپلو بچیانو ته کوو چې ستاسې غټ دښمن چې دی هغه د پاکستان په نوم غټ ریاست دی الله دې وکړي چې تاسې زما خبرې